دا یو سوال چا کړی غورس یا مولیان طالبان په پویږي چې د بیبي عائشہ فضیلت چتو که د بیبي خدیجه فضیلت چتو دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانه وی کنه نو فضیلت د بیبي عائشہ چتو او که فضیلت د بیبي خدیجه چتو او سوالم شیعه کړو هغه خو بیبي عائشہ نه منی کنه اسانه خبره تاسو دوا پکار ما ورته وی چې بیبي عائشہ چې وا اغا د نبوت بیبي وا د محمد بیبي وا خو ور سره د رسول الله بیبي مو سوا بیبي عائشہ چې وا د محمد رسول الله بیبي وا او بیبي خدیجه چې وا غ یوازې د محمد ابن عبد الله بیبي وا بیبي خدیجه چې په نکاح کوله په دغه وخت کې رسول الله پیغمبر نو د 15 کال عمر یو پیغمبري ورته لانه و ملاو نو دغه وخت کې محمد څو محمد ابن عبد الله او بیبي عائشہ چې په نکاح کوله دغه وخت کې محمد رسول الله نو فضیلت د بیبي عائشہ چته ځکه چې دا د نبوت په کور کې راغلی دا او هغه د محمد ابن عبد الله په کور کې راغلی اکبر ما ته وی چې د دې جواب خو ما سره نشته مال بل سوال کوا بل وای خبره داس د کوي ول حضرت علی بهترو که حضرت عمر بهتر څو ما آسان خبر الامر اوضح حضرت علی مریدو او حضرت عمر مرادو حضرت علی د پیغمبر مریدو او حضرت عمر مرادو حضرت علی په خپل پیغمبر ته ورغله او ایمان راوړو او حضرت عمر چې پیغمبر خدای نه غوښته چې یا الله دارته مسلمان کا اللهم ايد الاسلام باحد العمر نو چې کوم سړی پیغمبر د خدای نه غوښتي دا غرت به اوچته یو کنه چې کوم سړی په خپل راغلی دا غرت به اوچته نو حضرت علی نه د حضرت عمر رتبه اوچته و ځکه چې پیغمبر خدای نه غوښته اشیاء ماته وی چې په مولانا صاحب ته دومره لوی فلسفي خبره نه ده نور سوال کا نور وای بس دا خبره ده چې یو بيدینه سړی در سره خبره نشي کولی تلفظ در سره نشي کولی دا هیڅ نشته